مالدارانو باندې او په مالدارانو باندې څوک چې پیسې لري په شتمنو باندې دا فرض دي چې د دې کفالت وکړي، د دې کفالت وکړي، د دې سرپرستی وکړي. یتیمې پیغلې جنکۍ، یتیم هلکان، د هغې د تعلیم بندوبست، د هغې د رزق بندوبست او د هغې د رزق کفالت دا په مسلمانانو سرمایدارانو باندې فرض دي. ما ته پرون چا ویلې چې په دې جلال آباد کې داسې خلک شته چې یو لک ډالر د هغې زکات کېږي، خو هغې په مسلمانانو باندې زکات نه ویشي. طلبه امداد نه کوي، کومک نه کوي، د دیني مدارسو کومک نه کوي، نور شی نه کوي، هغه پیسې ځان سره جمع کوي او د الله عذاب جمع کوي، د الله قهر او د الله غضب جمع کوي او د آخرت د تباهي او د آخرت د بربادۍ اسباب د ځان دپاره جمع کوي. د دې بچو موږ باندې حق دی دا په پوهنتون کې وګوري. په کابل کې مظاهره وشوه د پوهنتون هلکانو چې ډوډۍ هم نه بس کېږي. په همدې کابل کې، په همدې جلال آباد کې میلیونونه ډالرونه خلک لري او د پوهنتون د هلک ډوډۍ نه بس کېږي، هغه مظاهره کوي. په هغه مظاهره کې هغه په شهادت رسېږي، د هغه وینه تویېږي، هغه قتل کېږي په ډوډۍ باندې. او ته د الله په لار کې په میلیونونو روپۍ لرې او ته د دې تعلیمي ادارو سرپرستی نه کوې، ته د دې ځوانانو سرپرستی نه کوې، ته د یتیمانو او د شهیدانو د اولاد سرپرستی نه کوې چې دا سر وهلي بر وهلي په کوڅو کې ګرځي. دا واړه بچي چې په کوڅو کې او په ډیرانونو کې او په خړو نالیو کې اوسپنې ټولوي، دا زموږ اولاد چې په پاکستان کې او په ایران کې په ډیرانونو کې کاغذونه ټولوي، د دې پښتنه به الله چا نه کوي؟ کرزیه د دې پښتنه به الله تا نه کوي، شیرزیه د دې پښتنه به الله تا نه کوي، ای وزیره الله به تا نه د دې پښتنه کوي، ای والی الله به تا نه د دې پښتنه کوي، ای سرمایه‌دار او جاګیردار او فیوډاله تا نه به الله د دې پښتنه کوي، تا نه به الله د دې پښتنه کوي. زمونږ بچي په ډیرانونو کې کاغذونه ټولوي، زمونږ د بچو دپاره ولې مکتب نشته، زمونږ د بچي دپاره ولې مدرسه نشته؟ ستا بچی په امریکا کې سبق وایي، ستا زوی په امریکایي پوهنتون کې سبق وایي، د میاشتې $1000 فیس ورکوي، ستا بچی په ترکیه کې په هندوستان کې سبق وایي، زما بچی په ډیرانونو کاغذونه ټولوي. د شهید زوی، د شهیدانو بچي، هغه خلک چې د الله په لار کې شهیدان شوي او قتل شوي په دې وطن کې، د هغه بچی په مردارو نالیو کې او ویالو کې اوسپنې غونډوي، د دې پښتنه به الله چا نه کوي؟ د دې پښتنه به الله د همدې سرمایه‌دارو نه او جاګیردارو نه او د دې حکومتونو نه به الله پاک د دې پښتنه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته یوه ښځه راغله او هغې ښځې سره مالداره ښځه وه، هغې سره بچی او لور وه او د هغه لور په لاس کې دوه غټ غټ بنګړي وو د سرو زرو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اتعطین زکات هذا، ته د دې لور د دې بنګړیو د سرو د دې بنګړیو زکات ورکې؟ قالت لا، هغې ویلې ای د الله پاک پیغمبره زه خو د دې بنګړیو زکات نه ورکوم. قال ایسرک ان یصورک الله بهما یوم القیامة سوارین من نار، نو په دې باندې خوښېږي چې د دې دوه بنګړو په ځای باندې الله د قیامت په ورځ باندې دوه د اور بنګړي ستا په لاس کې واچوي، چې ته د سرو بنګړي اچولي دي، خلک ډوډۍ نشته، ته د سرو بنګړي اچوي او د دې زکات هم بیا نه ورکوې. هغه ښځه مسلمانه وه، الله باندې ایمان و، آخرت باندې ایمان و، نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان و، زړه کې د الله خوف و، زړه کې د الله تقوا و، زړه کې د الله ویره وه. بنګړي وویستل او ویې غورځول، نبي صلی الله علیه وسلم ته ویې فرمایل هما لله ولرسوله، دا د الله او د الله د پیغمبر شو، چې د الله پیغمبر چا ته ورکوي، د الله پیغمبر دې ورکي، زه آخرت کې د اور بنګړي په لاس کوی نه شم. الله باندې ایمان و. تا چې د ډالرو بوجۍ ډکې کړي دي، په امریکا او په لندن او په جرمني او په دوبۍ کې تجارتونه کوي او دلته د خلکو بچي په ډیرانونو باندې کاغذونه غونډوي، تا نه به الله د دې پښتنه کوي که به نه کوي؟ الله به د دې پښتنه کوي که نه کوي؟ آخرت شته دی که نشته دی؟ پښتنې کولو والا شته دی که نشته دی؟ هند بنت حبیره یو بیبي وه مبارکه صحابیه ده. نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راغله او په لاس کې غټې غټې ګوتې وې د سرو زرو، غټې غټې. نبی صلی الله علیه وسلم په لاس کې مسواک و، دا ګوتې ورته په مسواک وهلې، ګوتې ورته مسواک باندې وهلې، ورته ویلې الله نه ویرېږه، دا سکه
دونه غټې غټې ګوتې دا چولې دي. هغه لاړه د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها کور ته، ویل ای فاطمې ستا پلار نبی پاک صلی الله علیه وسلم زما ګوتې په مسواک وټکولې. ویل چې دونه غټې غټې ګوتې دا چولې دي. او د فاطمې په غاړه کې د سرو امبیلو، نو هغې ویلې چې ما ته هم خو زما د تره زوی علي امبیل راکړی دی، امبیل یې ما ته تحفه کې راکړی، خپل میړه خپل خاوند ما ته هم د سرو امبیل راکړی او خپل امبیل ته یې لاس کړ. په دې وخت کې د الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دننه شو او د فاطمې امبیل یې وکته، ورته ویل ای فاطمې په دې دوکه شوې، په دې دوکه نه شې، په دې غره نه شې چې ته به وایې چې زه د الله د پیغمبر لور یم، په دې امبیل څه کې. هغې امبیل وویستو، په بازار کې خرڅ که او په هغې باندې یو غلام واغستو، غلام یې آزاد که. نبی رحمت صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی، ویلې فاطمې امبیل خرڅ که او هغې باندې یو مسکین غلام و، هغې مالک ته پیسې ورکړې او مسکین غلام ته ازادي ورکړه، حریت یې ورته ورکړه، هغې آزاد که، هغه نه صحیح انسان جوړ که. نبی رحمت صلی الله علیه وسلم فرمایل الحمد لله الذي انجا فاطمة من النار. حمد هغه الله ته دی، د تعریفونو مستحق او د ثنا لایق او د صفتونو مستحق هغه الله دی. انجا فاطمة من النار، چې فاطمه د اور نه بچ کړه، فاطمه د اور نه بچ کړه، فاطمه د اور نه بچ کړه چې هغې خپل مال د الله پاک په لار کې مصرف کړ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما نقصت صدقه من مال، صدقه مال نه کموي، زکات مال نه کموي، د الله په لار کې پیسې ورکولو باندې مال نه کمیږي. بل حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اے خلکو توبو الی الله قبل ان تموتو، د مرګ نه مخکې توبهګار شئ الله ته، د مرګ نه مخکې توبې وباسئ. وبادروا بالاعمال الصالحه، او یو بل نه نیکو کارونو کې مخکې شئ، یو بل نه د خیر کارونو کې مخکې شئ. قبل ان تشغلوا، مخکې د دې نه چې مصروف شئ بیا به در سره وخت نه وي، چې وخت در سره وي په نیکو کارونو کې مخکې شئ، بیا مو وایي چې سبا به یې وکړم. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، الله سره تعلق جوړ کړئ، الله سره انډیوالي جوړه کړئ، الله سره رابطه قائم کړئ، په ذکر باندې الله ډېر یادوئ، د الله ذکر کوئ. ذکر څه شی دی؟ الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، الحمد لله، سبحان الله، الله اکبر، دا ذکر دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا اله الا الله افضل الذکر، بهتر ذکر دی دا چې سړی وایي لا اله الا الله. د قرآن تلاوت ذکر دی، روجه ذکر ده، مونځ ذکر دی، وعظ او نصیحت اوریدل ذکر دی، د قرآن محفل او مجلس کې کېناستل ذکر دی، د الله پاک په لار کې جهاد ذکر دی، صدقه ورکول ذکر دی. کوم شی چې ته کوې الله دې یادېږي پې، دا ذکر. او د ژبې ذکر دا دی الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم. او نور اذکار چې الماسورات کتاب دی، یا به د ملګرو چې ته لګولی مې الماسورات کتاب کې چې دی دا ټول شرعي دعاګانې او ذکرونه نبي صلی الله علیه وسلم نه چې نقل شوي دي هغه ټول په هغې کې لیکل شوي. سبا او بیګا کتاب ځان ته چې ته پیدا کوي او وایي الله سره رابطه جوړه کوي په ذکر باندې او په دعاګانو باندې. وکثرت الصدقه فی السر والعلانیه، او د الله سره رابطه جوړه کوي په صدقه ورکولو باندې، په زکات ورکولو باندې، په مال ورکولو باندې. مسکینانو ته پټ او ښکاره مال ورکوئ، هر وخت یې ورکوئ. نو څه به وشي؟ څه به وشي چې داسې وکړي؟ څه به وشي؟ وایي داسې به وشي ترزقو، الله به رزق کې برکت واچوي، الله به رزق درکړي. وتنصرو، په هر کار کې به الله ستاسو مدد وکړي، په هر کار کې به الله ستاسو مرسته وکړي. وتجبرو، او ستاسو کمیانې به الله پاک پوره کړي، ستاسو په کار کې کمی به الله پوره کړي، رزق به الله پاک درته ډېر کړي، او الله به ستاسو مدد وکړي، او الله به ستاسو نصرت وکړي. دا دې موضوع باندې دی چې زکات باندې مال نه کمیږي، د زکات په وجه باندې الله مال ډېروي، او زکات په وجه باندې الله مدد راځي. یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو سړی په یو غره کې روانو، یو میدان کې روانو، وریځه راغله، په وریځه کې آواز وشو ای وریځې پلانی کلي ته د پلانی سړي په ځمکه باندې وورېږه، هغه منطقه کې وورېږه.
ورېز هغه طرف ته روانه شو. دا سړی مغه طرف ته روان شو. هلته ګوري چې یو سړی د خپل باغ اوبه کوي او اوبه پرې اړوي او داسې ځای کې باران شوی چې ټولې اوبه د ده په باغ باندې راځي او دی خپل باغ اوبه کوي.